السلام علیکم. زه امیلیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. دا د اډوب پریمیر څلورمه ویډیو ده. تیرو ویډیوګانو کې مونږ دا زده کړل چې مونږ سره په اډوب پریمیر کې څه دي، څنګه استعمالولی شو، ویډیو کټینګ څنګه کیږي، ویډیو ایډیټینګ څنګه کیږي. په دې له دې نه وروسته چې مونږ کوم ویډیوګانې جوړو نو هغه ټولې ویډیوګانې به پر ایډیټینګ ولاړ وي. مونږ چې کوم طریقې را استعمالو، کوم ټریکونه استعمالو، هغه به دلته عملي ګورو او کوم اپشنونه چې مونږ ته مخې ته راځي هغه به یو یو معرفي کوو. نو زه راځم مونږ د سیکونس د جوړولو په اړه خبرې کړې وي، په هغه به تاسې بهتره پوهېږئ. که چېرته نه پوهېږئ او دا ویډیو د لومړي ځل لپاره ګورئ نو تاسې کولی شئ د پلیلیست ته د اډوب پریمیر لاړ شئ، هلته د سره ویډیوګانې وګورئ تر څو په نورو باندې پوه شئ. زه لینک ډسکرپشن کې هم پرېږدم، تاسو کولی شئ له دې لارې نه هم د اډوب پریمیر پوره پلیلیست ته داخل شئ. نو زه راځم دلته ما سره یو ویډیو دلته راخلم او ډراپ کوم یې تر څو ما سره سیکوینس جوړ شي او ویډیو دلته راشي. نو لومړنۍ خبره دا چې کله مونږ غواړو یو ویډیو څخه ساوند بیل کړو، دلته اوس ما سره دغه ویډیو ده. کله چې د ویډیو له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوم نو دې سره ساوند هم انتقالیږي. اوس زه غواړم چې له دې ویډیو څخه ساوند بیل کړم، نو په ویډیو به رایټ کلیک کړئ، را به شئ ان لینک باندې به کلیک کړئ، نو تاسو سره به ساوند بیل شي او ویډیو به تاسو سره بیل شي. اوس تاسو کولی شئ چې ساوند بیل ایډیټ کړئ او ویډیو بیل ایډیټ کړئ، تاسو ته بس ستونزه نه جوړیږي. او یا که غواړئ دا ساوند تاسو بیخي ډیلیټ کولی هم شئ، کیبورډ کې ډیلیټ بټن کېکاږئ نو تاسو سره به ساوند ډیلیټ شي. او یا که تاسو غواړئ چې ساوند د تاسو سره واوسي، د ویډیو ډیلیټ کول غواړئ نو ویډیو انتخاب کړئ او کیبورډ کې ډیلیټ بټن وښیئ، تاسو سره به ویډیو ډیلیټ شي. همدا ډول کله چې مونږ ویډیو او ایډیو سره بیل کړو بیا دې کټینګ هم بیل کیږي. مثال زه هیډ دلته راولم او غواړم چې دې ځای کې کټینګ وکړم، نو دې لپاره زه راځم ریزور اخلم. اوس چې زه کله راځم ویډیو باندې مونږ دلته کټ کلیک کوو نو مونږ سره یوازې ویډیو کټ کیږي او ایډیو نه کټ کیږي. اوس که چېرته زه دا برخه ډیلیټ کوم نو ما سره به یوازې د ویډیو هغه برخه ډیلیټ کیږي، ځکه چې مونږ اوس دواړه بیل کړي او دا بیل پارټس دي. که غواړئ چې دا هم کټ کړئ نو تاسو کولی شئ بیا په دې باندې هم یو کلیک وکړئ تر څو دا تاسو سره کټ شي او هغه نه وروسته بیا تاسو کولی شئ چې هغه ډیلیټ کړئ. کله چې ویډیو ریکارډ کیږي نو ویډیو د سر نه تر اخره پورې صحیح نه ریکارډ کیږي. همیشه چې کله ویډیو کیږي نو خامخا منځ کې یو څه ستونزې راځي یا دمه کیږي یا څه نور ستونزې راځي، نو د هغه لپاره بیا همدې لپاره موږ ویډیو ایډیټینګ استعمالو. مثال تاسو ګورئ دا ما سره ویډیو ده، په دې ویډیو کې مثال دلته زه یو ځای کې ما شروع کړی خو دغه شروع زما نه خوښ، زه دمه اخلم او دلته بیا شروع کوم. نو دغه اضافي ساحه لرې کولو لپاره مونږ ووایو چې کولی شو هغه خپل ساحه انتخاب کړو او بیا کوم چې اضافي برخې مونږ سره هغه مونږ ډیلیټ کړو. نو مونږ چې کومه ساحه ډیلیټوو هغه انتخابوو او کیبورډ کې بټن د ډیلیټ کې کاږو تر څو مونږ سره ډیلیټ شي. راځم اضافي ساحه دام لرې کوم نو دا زه انتخابوم ډیلیټ، نو دا مونږ سره ډیلیټ کیږي. اوس که زه وغواړم چې په دې ویډیو باندې بله ویډیو راولم او یا زه غواړم په دې ویډیو باندې زه لوګو راولم نو هغه به څنګه کیږي. که غواړئ په دې بله ویډیو راولئ نو تاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره کومه ویډیو چې دلته راوستل غواړئ هغه انتخاب کړئ او دلته واچوئ. مثال زه دغه ویډیو دلته راوستل غواړم، زه دا انتخابوم او راوړم دلته اچوم. یوې خبرې ته خیال ساتئ، کله هم چې تاسې ویډیو په بله ویډیو باندې اچول غواړئ نو دې ته ډېر زیات خیال وساتئ تر څو یوه ویډیو په بله ویډیو رانشي یا یو ایډیو په بل ایډیو رانشي، ځکه چې لاندې کوم ایډیو هغه بیا ختمیږي، د هغه پر ځای نوې ویډیو راځي. نو چې کله ویډیو اچوئ ښه دقیق ورته وګورئ تر څو یو بل کټ نه کړي او یا یو بل لرې نه کړي. نو زه راځم مثال درته وایم چې دې ځای پورې دې نه وروسته دا ویډیو راشي. کله چې زه ویډیو پلی کړم نو دې ځای پورې به زما ویډیو وي او هغه نه وروسته به دا ویډیو وي خو ساوند به د دې وي ورسره. نو تاسې ګورئ چې موږ دغسې کولی شو په یو ویډیو باندې بل ویډیو راولو او ایډیټینګ وکړو. همدا ډول که چېرته موږ وغواړو چې دلته لوګو راولو نو موږ کولی شو یو لوګو راولو. مثال دلته ما سره لوګو ده، لوګو ما سره عکس کې دی یا ایمیج کې دی، نو ایمیج هم موږ د ویډیو په ټریک کې اچوو. مثال زه راځم دا عکس راوړم دلته اچوم او زه غواړم دا عکس دلته ما سره په دې کونج کې راشي. د دې لپاره موږ څو اپشن لرو، ویډیو هم په همدې ډول کیږي او ایمیج هم. چې کله غواړئ عکس دلته تاسې ریسایز کړئ یا جوړ کړئ نو د هغه لپاره به تاسې کوم ویډیو یا کوم انځور چې غواړئ هغه ایډیټ کړئ هغه به دلته تاسې سلیکټ کړئ. سلیکټ کولو نه وروسته به په هماغه دلته ډبل کلیک وکړئ نو دغسې به تاسو سره علامې راشي او د دې په واسطه تاسې کولی شئ دا ریسایز کړئ. نو زه غواړم دا لوګو دلته راشي، زه یې ماوس باندې نیسم دلته راولم
لږې وړوکی کوم نو دې نه کولی شم زه دا وړوکی کړم نو زه چې بیا کله هم ویډیو پلی کوم ما سره به دا راځي. دا زموږ د ویډیو هغه سایز دی زموږ دې نه نیولی تر دې پورې به دا ایمیج وي خو دې خوا ته هم څه نشته او دې خوا ته هم څه نشته. که تاسې دا ډېرول غواړئ نو تاسو کولی شئ دلته ودرېږئ تاسو سره به ایرو راځي دا به یې راواخلي او څونه چې سایز ورکوي تاسې ورله ورکولی شئ. اوس ستاسې دا لوګو به له دې ځایه څخه شروع وي د ویډیو او تر دې ځایه پورې به شو کېږي خو دا یوازې تاسې ایمیج سره کولی شئ. ویډیو خو خپل هماغه دقیقې وي کومې دقیقې چې ریکارډ شوی وي. اوس چې کله زه دا ویډیو پلی کړم نو ما سره به دې پورې چنې وي خو دې نه وروسته به دا لوګو دلته شو کېږي. نو تاسې ګورئ چې دلته موږ سره لوګو شو شوه. همدغسې که موږ غواړو چې دلته ویډیو راولو او هغه ویډیو ایډیټ کړو نو موږ کولی شو د دې پر ځای د دې نه علاوه هم ویډیو راولو. مثال د دې عکس هم وي او زه یو ویډیو هم راوستل غواړم نو هماغه مخکینی چې کومه ویډیو موږ راوستې وه هغه راولو. زه راځم دا ویډیو راخلم او دلته اچوم. اوس کله چې دلته راځي نو ما سره به دا ویډیو هلته شو کېږي خو زه غواړم چې دا ویډیو هم ایډیټ کړم ځکه پوره یې په سکرین نه غواړم. نو د هغه لپاره هم تاسو کولی شئ ویډیو انتخاب کړئ او راشئ دلته ډبل کلیک وکړئ. چې کله کلیک وکړئ تاسو سره به دغه چوکاټ راځي او دې لارې تاسې کولی شئ دغه ویډیو تاسې برابر کړئ ریسایز یې کړئ او هر چېرته چې غواړئ هلته دا تاسې ځای په ځای کړئ او وایچوئ. تاسې کولی شئ په دغه طریقې سره چې ویډیو هر چېرته اچول غواړئ هغه تاسې اچولی شئ. چې کله بیا تاسې ویډیو پلی کوئ نو درې واړه به تاسو له په یو وخت کې شو کېږي. په همدې ډول موږ سره نور سیټینګونه هم شته. مثال که دغه کارونه موږ وغواړو د اپشن له لارې وکړو نو تاسې به ویډیو انتخابوئ. انتخاب نه وروسته به دلته راشئ موږ سره افیکټ کنټرولز په نوم باندې یو اپشن دی په دې به تاسې کلیک کړئ. کوم ویډیو یا کوم ساوند یا کوم غږ چې تاسو انتخاب کړی وي د هغه ټول سیټینګز موږ سره دلته شو کېږي په افیکټ کې دلته موږ سره شو کېږي. اوس نشته خو چې کله زه دا ویډیو انتخابوم نو تاسې ګورئ چې موږ سره هغه افیکټس یا هغه د دې کوم کنټرول چې دی هغه دلته موږ سره پیدا کېږي او موږ کولی شو ایډیټینګ پکې وکړو. دا تر ټولو مهمه ساحه ده ځکه موږ چې څونه ټرانزیشنز کوو افیکټس اچوو کلرز ورکوو هر څه چې ورکوو دې نه موږ کولی شو هغه کنټرول کړو. نو که تاسې هر ویډیو باندې هر ایمیج باندې هر ساوند باندې غواړئ ایډیټینګ وکړئ نو تاسې کولی شئ دلته انتخاب کړئ د هغه اړوند سیټینګ به دلته شو کېږي او تاسې به پکې ایډیټ وکړی شئ. نو زه راځم ما سره دا ویډیو ده او زه غواړم په دې کې ایډیټینګ وکړم نو دا ویډیو انتخابوم دلته لومړنی بای ډیفالت چې کوم موږ سره اپشنونه وي هغه دا وي خو چې کله موږ په دې باندې نور ټرانزیشن یا څه استفاده کوو هغه به هم دلته موږ سره شو کېږي. لومړی موږ سره پوزیشن دی پوزیشن دې نه هم کولی شو موږ چینج کړو. مثال دلته یې راوستل غواړم یا یې بره وړل غواړم هر چېرته چې وغواړم زه دا ویډیو اچولی شم. خو که غواړئ بای نمبر یې ورکړئ تر څو دقیق ولاړ شي نو تاسو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ. مثال غواړم ښي لاس ته یا یې چپ لاس ته بوځم نو دا موږ سره د ښي یا د چپ لاس د بوتلو لپاره استعمالیږي. کله چې په دې تاسې ودرېږئ نو تاسو سره یو ایرو پیدا کېږي. په ماوس بټن به کلیک ونیسئ. اوس که خپل ماوس ښي طرف ته وړئ نو ستاسې ویډیو به ښي طرف ته ځي خو چې کله ماوس غواړئ چپ طرف ته ویسئ نو ستاسې ویډیو به چپ طرف ته ځي. په دې طریقه تاسې کولی شئ دا موو کړئ یو ځای نه بل ځای ته یعنې ښي طرف نه چپ طرف ته او چپ طرف نه ښي طرف ته. که غواړئ چې بره نه یې لاندې یا لاندې نه یې بره موو کړئ نو بیا تاسو کولی شئ دې ساحې څخه استفاده وکړئ. په دې به ودرېږئ ماوس بټن به کلیک ونیسئ. اوس که ښي طرف ته یې وړئ نو ستاسې ویډیو به لاندې راځي او که چپ طرف ته یې وړئ نو ستاسې ویډیو به بره ځي. همدغسې تاسې کولی شئ دلته نمبر هم ورکړئ. مثال اوس 621 دی زه ورته مثال 200 ورکوم چې کله انټر بټن کېکاږم نو زما ویډیو په هماغه اندازه دلته لاندې راښکته کېږي. همدغسې که زه غواړم دلته موږ سره 915 دی زه دې له 600 ورکوم چې کله انټر بټن کېکاږم نو تاسو ګورئ زما ویډیو دې طرف ته راغله. نو تاسو کولی شئ له دې څخه هم استفاده وکړئ. موږ مخکې دا ویډیو وړه کړه نو تاسو کولی شئ له دې څخه هم دا ریسایز کړئ غټې کړئ وړوکې کړئ او کولی شئ له دې ساحې څخه هم دغه غټ او وړوکې کړئ. کومه ویډیو چې تاسې غواړئ کوم تغییرات پکې راوسي هغه بیرته اصلي حالت ته راولئ نو دلته موږ سره د انډو کمانډ شته یا د ریسیټ کمانډونه شته. تاسې کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ. مثال زه غواړم په د دې پوزیشن بیرته جوړ کړم نو که په دې کلیک کوم او دې غواړم سایز بیرته خپل اصلي حالت ته واړم نو په دې کلیک کوم ګوره دا بیرته خپل اصلي حالت ته راځي. اوس زه غواړم دا وړوکی کړم نو د هغه لپاره موږ دلته راځو د سکیل څخه استفاده کوو. دا هم تاسو کولی شئ په دې باندې ودرېږئ ماوس بټن کلیک ونیسئ چې کمه یې نو دا به تاسو سره وړوکی کېږي او چې کله یې نمبر ډېرې دا به تاسو سره غټېږي. څومره چې تاسو غټول غواړئ تاسو کولی شئ دا ویډیو هغومره غټ کړئ او څومره چې وړوکی کول غواړئ تاسو کولی شئ دا ویډیو هغومره وړوکی کړئ.
همدغسې تاسې کولی شئ دلته نمبر هم ورکړئ. مثال تاسو ته یو نمبر معلوم وي، زه غواړم چې 80 وي، نو 80 چې کله ورکوم ما سره به په دې شکل سره ښکاري. دلته موږ سره یو بل اپشن دی یونیفارم سکل. که چېرته غواړئ چې ستاسې ویډیو سټرچ نشي یعنې کش نشي، نو تاسې به دا همیشه آن ساتئ. خو که داسې نه غواړئ چې اوږدوالی او پراخوالی په خپله ورله ورکړئ، نو بیا تاسو کولی شئ دا ټیک مارک لرې کړئ. اوس موږ سره دلته دوه اپشنه شو، یو د هایټ لپاره دی، بل د وایډ لپاره دی. که غواړئ چې دې له پراخوالی ورکړئ، دې ځینې تاسو کولی شئ ورله انتخاب کړئ، ستاسو ویډیو به همدغسې سکرچ کېږي او سټرچ کېږي وبخئ. او که چېرته غواړئ دې له اوږدوالی ورکړئ، پراخوالی برابر کړئ، نو دې ځینې کولی شئ دا تاسې جوړ کړئ ورله، خو ستاسې ویډیو به سټرچ کېږي او په هغه حالت کې به نه پاتې کېږي چې مخکې په کوم حالت کې وو. که غواړئ چې بېرته هغه ته یې واړئ، نو تاسو کولی شئ بېرته یونیفارم سکل ورته انتخاب کړئ، ستاسې ویډیو بېرته خپل هغه اصلي حالت انتخاب کړئ. اوس تاسو دا ویډیو غټول غواړئ، نو په هماغه اندازه به غټېږي او کش کېږي او سټرچ کېږي به نه، او چې کله وړوکی کول غواړئ هم د څلورو خواو نه په خپل اندازه سره دا وړوکی او غټ کېږي. بل موږ سره روټیشن دی. تاسو کولی شئ له دې څخه د ویډیو روټیشن جوړ کړئ، څونه یې تاوول غواړئ، څونه یې که دغه کوئ. همدغسې موږ ټرانزیشن هم بیا ورکولی شو چې بیا به خپل همداسې تاویږي او راتاویږي، هغه به مخکې کلاسونو کې ګورو. نو تاسو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ. بل موږ سره دلته انکر علامه ده، دغه چې کوم موږ سره علامه ده دې ته انکر علامه وي. زموږ ویډیو چې کوم کارونه کوي هغه دې علامې ته په کتلو سره کېږي. مثال زه غواړم دا دې موږ سره دې ساحه کې وي. اوس زه چې کله ویډیو ته روټیشن ورکوم، نو دا دې ساحې ته په کتلو سره روټیټ کوي. ګورئ اوس که چېرته زه غواړم چې دا دې موږ سره دغه ساحه کې وي، نو کله چې زه راځم ویډیو روټیټ کوم، نو تاسو ګوره په دې رقم ته به موږ سره روټیټ کېږي. کوم ځای کې چې موږ سره هغه موجود وي، له هغه زاویې څخه به دا موږ سره روټیټ کېږي او څنګه چې تاسو تاووئ هماغسې به دا موږ سره تاویږي. همدا ډول که تاسو غواړئ چې دې اوپسیټي برابر کړئ، زه راځم دا بېرته ریسیټ کوم، دا هم ریسیټ کوم، دا ټول ریسیټ کوم تر څو ویډیو بېرته خپل اصلي حالت ته راشي. دلته موږ سره اوپسیټي ده، که چېرته غواړئ چې دا د دې لږ دغه کم کړئ، ټرانسپرنټ یې کړئ تر څو لاندې ویډیو هم ښکاري شي، دا هم تاسو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ. موږ بیا کولی شو چې همدغه په ټرانزیشن کې استعمال کړو. مثال چې کله ویډیو ختمي بله ویډیو شروع کېږي، په دې رقم ته د یو ختم شي، نو بیا موږ کولی شو دا هم وکړو، خو په روانو کلاسونو کې به پر هغه کار کوو. نو دا موږ سره د افیکټ هغه مهمه ساحه ده چې موږ کولی شو خپل ویډیو کې هر قسم کار وکړو او هر قسم تغییرات راولو. له دې ساحې څخه موږ راوستلی شو. دا موږ سره افیکټ کنټرول دی. که چېرته تاسو سره نه وي، نو تاسو کولی شئ وینډو ته راشئ. وینډو کې دلته موږ سره افیکټ کنټرول په نوم اپشن دی، دا ټیک مارک ورله آن کې تاسو سره به دلته پیدا کېږي. یوه بله خبره چې یادونه وکړم، دا به د دې ویډیو آخري خبره وي، هغه دا چې کله کله مونږ چې سیکوینس اخلو، نو زموږ سیکوینس د ویډیو څخه یا وړوکی وي او یا هم غټ وي. مثال ما سره دا ویډیو ده، زه دا راخلم دلته ډراپ کوم. اوس دغه سیکوینس دې ویډیو ته په کتلو سره جوړ شو. کله چې زه راځم مخکینی کومه ویډیو د هغه راولم، نو هغه به ما سره فول سکرین نه راځي. مثال دا ویډیو زه دلته اچوم، دا به ما سره فول سکرین نه راځي، ځکه د دې او د دې د اندازې ترمنځ فرق دی. دا موږ سره تر دې ډېر غټ دی، یعنې های کوالټي یا های ایچ ډي دی، او دا چې دی لږ وړوکی دی. نو موږ بیا کولی شو دا بېرته ورله فټ کړو. په دې به تاسې دلته به انتخاب کړئ، چې کله تاسو انتخاب کړئ، نو کولی شئ په دې ډبل کلیک کړئ او له دې لارې نه هم دا ریسایز کړئ تر څو تاسو سره فول راشي. او که له دې لارې نه کوئ، نو کولی شئ راشئ له دغې لارې څخه هم دا تاسو برابر کړئ، خپل سکرین ته یې جوړ کړئ تر څو تاسو سره سکرین فول شي او ترې ګټه واخلي. نو دا د ایډیټینګ اړوند هغه مهم اپشنونه و. خدای دې وکړي چې څه مو ترې زده کړی وي، یو څه اخذ مو ترې کړی وي. بله ویډیو کې به نور کارونه له خلک سره کوو. له تاسو مې هیله ده چې چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې آنلاین وګورئ، ملګري زما چینل ته راوبلئ تر څو زما چینل پرمختګ وکړي، او زه لا هم تشویق شم تر څو دغسې ویډیوګانې تاسو له چمتو کړم. که زما دغه ویډیوګانو کې تاسو ستونزه ګورئ، که څه غوښتنې لرئ، که څه وړاندیز لرئ، نو مهرباني وکړئ په ډاډه زړه ما له کمنټ پرېږدئ. زما فیسبوک پاڼه شته، زما فیسبوک آی ډي شته، ما له میسیجونه وکړئ تر څو زه وکولی شم لا هم له دې نه هم ښه ویډیوګانې تاسو ته تیار کړم او وړاندې کړم. تر بیا چې زه راځم، تاسو په خدای سپارم. د خدای په امان.